سال پیش در همین تالا گفت که این کار کردی، او کار خراب کردی، این کار خراب کردی، او کار خراب کردی. حامد کرزي په یوه تازه مرکه کې ویلي چې افغانستان ته د نړیوالو له راتګ وروسته طالبانو سوله ییز ژوند غوښت، خو امریکا په لوی لاس جګړو ته اړ کړل. پخواني ولسمشر حامد کرزي له راشا ټوډې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي چې د نړیوالو له راتګ وروسته طالبانو سوله ییز ژوند غوښت، خو امریکا په لوی لاس جګړو ته اړ کړل. نوموړي زیاته کړې امریکا په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې په اصطلاح له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ناکامه وه. کرزي وایي امریکا هغه مهال ځینو سیمه ییزو عناصرو سره په ګډه د طالبانو پر کورونو بریدونو ته دوام ورکړ، له همدې کبله دوی اړ شول چې هیواد پرېږدي او بیرته وسلوالې جګړې ته مخه کړي. کرزي د خپلو خبرو پر دوام یو ځل بیا پر چین، روسیې، هند، ایران او نورو سیمه ییزو قدرتونو غږ کړی چې په افغان سوله کې خپل رغنده رول ولوبوي او په سیمه کې د امریکا د ناوړه پلانونو پر وړاندې ودرېږي. خو طالبانو بیا ویلي چې د امریکا له راتګ وروسته یې د جګړې موقت ځنډ اوږد مقاومت ته د تابیا نیولو په معنا و، ځکه چې په وینا یې هیواد اشغال شوی او د اشغال پر وړاندې مقاومت د هر ملت قانوني وجیبه ده. کرزي وروسته تر هغه دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې طالبانو د هیواد په نږدې 200 ولسوالیو ولکه کړې، ګڼ شمېر نظامي مراکز او مهم تجارتي بندرونه یې نیولي او زرګونه مسلح عسکر له ټولو تجهیزاتو سره ورته تسلیم شوي دي.